السلام علیکم دوستانو. امام منظر خبیث شاعر د جنت او حورو ګستاخی وکړه. یاد ملحد شاعر په خپلو اشعارو کې د حورو او د جنت ګستاخی کړي چې جنت ته چکلا او د زنا اډا نسبت کړي او د کفار او مسلمانانو مساوات بیان کړي چې د دوی هیڅ فرق نشته. یاد شاعر باندې د پاکستان او افغانستان علما د کفر فتوا صادر کړي او خزی ور باندې طلاق وګڼله. یاد شاعر کوشش کوي چې تیرو اشعارو ته یو خرنګ ورکړي ترڅو علما او عام مسلمانان او سوشل میډیا نه په امن شي، ځکه چې په اسلامي ټولنه کې ورته خطر جوړېدی شي. خو د اشعارو نه واضح معلومیږي چې د اسلام او د جنت او د حورو سپکاوی کړي. د مقصد اسلام پسې خندا کول دي. خو د ملحدینو همیشه دا عادت دی چې کله د اواز اوچتولو والا سرمخ شي بیا خپلو خبرو ته بل تعبیر ورکوي. هیره دې نه وي چې د پښتنو زیات شاعران د اسلام لپاره یو تور داغ دی چې همیشه یې د شرابو او د ډمو صفت کړي او د پردو تورسرو عزتونه پامالوي او په خپلو په دې بېهوده اشعارو باندې اسلام ته د خپلې محبوبې رنګ ورکوي. یاد ولرئ چې د دې اشعارو نه پس امام منظر معافي هم وغوښتله او هغه دا هم ویلي چې زه به بیا دارنګې اشعار نه ترسره کوم. مونږ هم د امام منظر نه دا امید لرو چې هغه دې بیا دارنګې اشعار مخې ته رانولي. تاسو د امام منظر په باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم واخئ چې زموږ همدغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.